چې دا کفارو سو غلامی کړی چې دا کفارو سو غلامی کړی تبا بخپالا اخ زندگی کړی وای تبا بخپالا اخ زندگی کړی. دا خپل او رنگین شعر دا شاعر امین الله ارمانی مندیو تا دا حافظ نور قاسم صدیقی له طرفه دا 50 البم مبارکه والسلام. وای چې دا کفارو سو غلامی کړی چې دا کفارو سو غلامی کړی تبا بخپالا اخ زندگی کړی وای تبا بخپالا اخ زندگی کړی. الله هر زکه دی شرما والی پخپالو سترګو ما ډیر لیدلی خرڅاوي چې خپل ورور په دولت کړي مختور ایمان ناوي پکې پیجنې نه پیغور څنګه دا وادا مسلمانی کړي څنګه دا وادا مسلمانی کړي وای تبا بخپالا اخ زندگی کړي چې دا کفارو سو غلامی کړي چې دا کفارو سو غلامی کړي تبا بخپالا اخ زندگی کړي وای تبا بخپالا اخ زندگی کړي. دغه جهان هم په خواري دي هغه جهان هم په سختي دي دلته هم ویرسوا هلته هم ویرسوا تو بنا چې باسي خدای باور کړی سزا نب قبلیگی کسوال زاری کری ہے نب قبلیگی کسوال زاری کری تبا بخپالا اخ زندگی کری وی تبا بخپالا اخ زندگی کری چه دا کفارو سو غلامی کری چه دا کفارو سو غلامی کړي تبا بخپالا اخ زندگی کړي وای تبا بخپالا اخ زندگی کړي. هر یو فرغون الله وهاله دا وخت مساخ دی پر را لګاله چې لحد نو وړي بیا یې رب حتموي هر ظالم لا دنیا پر عذاب راولي بیا یې پخپلا جهنمی کړي ہے بیا یې پخپلا جهنمی کړي تبا بخپلا اخ زندگی کړي وای تبا بخپلا اخ زندگی کړي چې دا کفارو سو غلامی کړي چې دا کفارو سو غلامی کړي تبا بخپالا اخ زندگی کړي وای تبا بخپالا اخ زندگی کړي. ډیر ازماری رب دی پیدا کړي دی بی غیراتو تارا لګانی کولی کولی ځوانان حقیقی مسلمان په اسلام هر مدام دې سرونه قربان امین الله خپل خواري کړی امین الله خپل خواري کړی تبا بخپالا اخ زندگی کړی وای تبا بخپالا اخ زندگی کړی چې دا کفارو
سو غلامی کړی وای چې د کفارو سو غلامی کړی تبا بخپلا اخ زندگی کړی وای تبا بخپلا اخ زندگی